سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو د مشاعرې په دې بهیر کې سید محمد خوشحال صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. سید محمد خوشحال صاحب. مننه ستاسو د ټولو څخه مننه چې تاسو راغلي یاست او دا زموږ مجلس تاسو را ښایسته کوي. یعنې ځانګړې مننه د لیوال صاحب څخه، د قلمیار صاحب څخه، د نقیب الله ورور څخه، د مشفق صاحب څخه، د نعمت الله ظهیر صاحب څخه، د امان الله پروانه صاحب څخه، د سردار شاهین صاحب څخه، د ښاغلي بارام خان حنیفي صاحب څخه او د زیر سپېڅلي صاحب څخه د ټولو څخه نړۍ مننه چې تاسو راغلي یاست. مننه. دا زموږ مجلس مو را ښایسته کړي، تاسو چې خدای په خپل ښایست سره ښایسته کړي. راځم یو غزلې ته. د غزلې څخه مخکې وایي: اوازه سول په دا ښار کې یو څوک مړ دی. اوازه سول په دا ښار کې یو څوک مړ دی. اوازه سول په دا ښار کې یو څوک مړ دی، د خپل یار په انتظار کې یو څوک مړ دی. واه ډېر ښه بیا یې ووایه. واه اوازه سول په دا ښار کې یو څوک مړ دی. اوازه سول په دا ښار کې یو څوک مړ دی، د خپل یار په انتظار کې یو څوک مړ دی. خلک راسي مخ ورلڅ کې ځینې تیر سي. خلک راسي مخ ورلڅ کې ځینې تیر سي، راسي وګوري په لار کې یو څوک مړ دی. ټوله شپه د غم ساندې غږولې. ټوله شپه د غم ساندې غږولې. ټوله شپه د غم ساندې غږولې، د باچا صاحب په دربار کې یو څوک مړ دی. راځم وایي: ټوله شپه د غم ساندې غږولې. ټوله شپه د غم ساندې غږولې، د باچا صاحب په دربار کې یو څوک مړ دی. راځم د یو غزلې خواته په دې هیله چې تاسو ته خوښي ورکړو. تمامه شپه ستا تر مزاره پورې تلم او راتلم. تمامه شپه ستا تر مزاره پورې تلم او راتلم. تمامه شپه ستا تر مزاره پورې تلم او راتلم، ای ځوانې مرګه تر سهاره پورې تلم او راتلم. یو د فراق بل د یادونو لیونی کړم داسې. یو د فراق بل د یادونو لیونی کړم داسې. یو د فراق بل د یادونو لیونی کړم داسې، سودا مې نه وه تر بازاره پورې تلم او راتلم. ډېر ښه. او نه یې د مینې جانان راکړ نه تعویض د صبر. نه یې د مینې جانان راکړ نه تعویض د صبر. نه یې د مینې جانان راکړ نه تعویض د صبر، د مولانا صاحب تر درباره پورې تلم او راتلم. ډېر ښه بیا یې ووایه. مننه وایي: نه یې د مینې جانان راکړ نه تعویض د صبر. نه د مینې جانان راکړ نه تعویض د صبر، د مولانا صاحب تر درباره پورې تلم او راتلم. او مننه وایي: د اسمان ستورو به رڼا کول چا هېڅ نه ویل. د اسمان ستورو به رڼا کول چا هېڅ نه ویل. به رڼا کول چا هېڅ نه ویل، خلک بیده وه زه تر یاره پورې تلم او راتلم. او وایي: د اسمان ستورو به رڼا کول چا هېڅ نه ویل. د اسمان ستورو به رڼا کول چا هېڅ نه ویل، خلک بیده وه زه تر یاره پورې تلم او راتلم. او بیت یې وایي: څو وارې ولاړم خالي لاسونه بېرته راغلم. حنیفي صاحب: څو وارې ولاړم خالي لاسونه بېرته راغلم، د ګل په تمه تر ګلزاره پورې تلم او راتلم. بیا یې ووایه. څو وارې ولاړم خالي لاسونه بېرته راغلم. څو وارې ولاړم خالي لاسونه بېرته راغلم، د ګل په تمه تر ګلزاره پورې تلم او راتلم. او مقطع بیت یې وایي: خوشحال د عشق په تور بدنامه مچا نه وژلم. خوشحال د عشق په تور بدنامه مچا نه وژلم، کنې په خپله به تر داره پورې تلم او راتلم. خوشحال د عشق په تور بدنامه مچا نه وژلم. خوشحال د عشق په تور بدنامه مچا نه وژلم، کنې په خپله به تر داره پورې تلم او راتلم. او تمامه شپه ستا تر مزاره پورې تلم او راتلم، ای ځوانې مرګه تر سهاره پورې تلم او راتلم. بل غزل د وایي: زما د حسن په ارمان که راځي نه دې راځي. زما د حسن په ارمان که راځي نه دې راځي، اوس ځواني تېره سول جانان که راځي نه دې راځي. زما د حسن په ارمان که راځي نه دې راځي، اوس ځواني تېره سول جانان که راځي نه دې راځي. موږ سادهګان موږ ملنګان موږ بیا مطلبه خلک. موږ سادهګان موږ ملنګان موږ بیا مطلبه خلک. موږ سادهګان موږ ملنګان موږ بیا مطلبه خلک، دا مطلبي غوندې یاران که راځي نه دې راځي. ډېر ښه. په غم کې هر یو داسې غلی ځان تر شا پټوي. په غم کې هر یو داسې غلی ځان تر شا پټوي، بیا د شادۍ په ورځ خپلوان که راځي نه دې راځي.
په غم کې هر یو داسې غلی ځان تر شا پټوي په غم کې هر یو داسې غلی ځان تر شا پټوي بیا د شادۍ په ورځ خپلوان که راځي نه دي راځي او هغه ما خپله په خپل لاس داسې ژوندۍ ښخې کړې هغه ما خپله په خپل لاس داسې ژوندۍ ښخې کړې هغه ما خپله په خپل لاس داسې ژوندۍ ښخې کړې زما د هیلو قاتلان که راځي نه دي راځي هغه ما خپله په خپل لاس داسې ژوندۍ ښخې کړې هغه ما خپله په خپل لاس داسې ژوندۍ ښخې کړې زما د هیلو قاتلان که راځي نه دي راځي او وایي شنې غوټۍ وچې سوې د تنجې ګلان ورژېدل شنې غوټۍ وچې سوې له تنجې ګلان ورژېدل دا شاړو دښتو ته باران که راځي نه دي راځي ډېر ښه مقطع بیت وایي چې غم زما پر وږو کښېږدي خندا خپله یوسي چې غم زما پر وږو کښېږدي خندا خپله یوسي خوشحاله داسې انسانان که راځي نه دي راځي چې غم زما پر وږو کښېږدي خندا خپله یوسي چې غم زما پر وږو کښېږدي خندا خپله یوسي خوشحاله داسې انسانان که راځي نه دي راځي او زما د حسن په ارمان که راځي نه دي راځي اوس باندې تېره سول جانان که راځي نه دي راځي هم تا ته پریشاني ګوري هم ما ته دا خبرې هم تا ته پریشاني ګوري هم ما ته دا خبرې هم تا ته پریشاني ګوري هم ما ته دا خبرې په هر مجلس کې مه کوه هر چا ته دا خبرې ډېر ښه هم تا ته پریشاني ګوري هم ما ته دا خبرې په هر مجلس کې مه کوه هر چا ته دا خبرې ولدی هم زلمی سوی دی رشته به ورته ګورو ولدی هم زلمی سوی دی رشته به ورته ګورو بېګا مې مور کولې و بابا ته دا خبرې نه ګرز پروت دی که زه پې کایم سم راته وګوره د زړه پې کایم او وایي د چا د غونډې ځینې خال پې کایم د چا د غونډې ځینې خال پې کایم د چا د مړو سترګو رانجه پې کایم او مننه وایي د ژوند سهار د ژوند ماښام پې کایم د ژوند سهار د ژوند ماښام پې کایم د ژوند هوا د ژوند اوبه پې کایم او مننه وایي غواړم یو ډک د میو جام پې کایم غواړم یو ډک د میو جام پې کایم غواړم چې وڅښم یو څه پې کایم او د سترګو تور مې دی بیمار پې کایم د سترګو تور مې دی بیمار پې کایم د سترګو تور مې جړانده پې کایم او خوشحال د خپل زړه په ارمان پې کایم خوشحال د خپل زړه په ارمان پې کایم خوشحال یم سر پر زنګانه پې کایم او پر آینه ګرز پروت دی که زه پې کایم سم راته وګوره د زړه پې کایم توجه څخه مو نړۍ نړۍ بیا غوړولی سپین سهار ګل دی بیا غوړولی سپین سهار ګل دی پرې پرې د سره انار ګل دی او د چا په غېږ کې پاڼې پاڼې پروت دی د چا په غېږ کې پاڼې پاڼې پروت دی د چا د سوي انتظار ګل دی او بیت یې وایي له ډېره وهمه شونډې نه وروړمه له ډېره وهمه شونډې نه وروړمه نن یې ټومبلی د کوکنار ګل دی ډېر وایي پوهېږم دا د ورک مین په خاطر زیر صاحب پوهېږم دا د ورک مین په خاطر ایښ یو چا دلته په لار ګل دی پوهېږم دا د ورک مین په خاطر پوهېږم دا د ورک مین په خاطر ایښ یو چا دلته په لار ګل دی او مننه وایي دا خو منم چې د سپرلي نقشه ده دا خو منم چې د سپرلي نقشه ده نن چې په لاس کې د مالیار ګل دی او مننه مقطع ده وایي ما خوشحال هلته کې خاپوړې کړي ما ته نو ځکه کندهار ګل دی بیا غوړولی سپین سهار ګل دی پرې پرې د سره انار ګل دی د توجه سمو جهان مننه ژوندی اوسې خیر ډیره مننه دا و سید محمد خوشحال صاحب چې مشاعره یې را رنګینه کړه د ده نه یو جهان مننه ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ